فلم په شروعات کې موږ یو سړی په کشته کې ګورو چې لاغې نومي سری کې اوس خو خلک دې ته مینینا سرکس وایي. سرکس چې کله یو غټ جال لاندې په سمندر کې میان ته ورلړ کې نو دې کې یو خسته غونډه کې جنې کې راشي او دای بهر ته روکاږي. سرکس ډېر زیات حیران شي او کله چې نږدې دغه جنې ته راشي نو دا جنې اوسه پورې ژوندۍ وي. خو دا لاندې په اوبو کې وي ځکه خو د دې په کلمو کې اوبې تللې وي او دا ډېره پړسېدلې وي. سرکس کوشش کوي چې دغه جنې په هوش کې راولي او په اخر کې دا هوش کې راهم شي. سرکس دې نه د نوم او اډرس معلومات کوي خو دا جنې ورته وایي چې ماله یې هېڅ هم یاد نه دي. د دغه جنې حالات ټیک نه وي او سرکس ورته وایي چې هسپتال ته پرې بوځم خو دا جنې دې نه انکار کوي. خو سرکس چې کله عزت کوي او دې باندې زور کوي نو هغه ورته وایي چې زه به په دغه اوبو کې واپس ټوپ کم او لاړه وشم. سرکس دې خبره ومني او دې ته وایي چې خیره ته هسپتال ته مزه ورایولي بره. دا جنې نه غواړي چې چېرته هم لاړه شي او بیا سرکس فیصله کوي چې د خپلې مور کور ته راولي. د سرکس مور خو وفات شوې وي او دغه کور خواته نور کورونه هم نه وي او دا یو خاموش او سنسانه علاقه وي. سرکس دا جنې دلته راولي او دې د سره خوراک سامان ورکړي او دا ترې خپلې لور ته هلته کې لاړ شي. سرکس د کار نه لیټ راغلی وي او د دې چې کومې سابقه ښځه وي په دې باندې ډېر زیاته غوسه شي. موږ ته پته لګي چې دا ښځه چې وه ډېره غوسه ناکه وي ځکه خو د دې دواړو طلاق شوی وي. د سرکس یو وړه لور هم وي چې د هغې نوم اني وي. اني دا په هغې کې والي او ډاکټر ته لاړ شي. د اني یوه ګرده فیل شوې وي او دې ته یو بلې ګردې ضرورت وي چې دې ته یې ورکړي خو اوسه پورې دې ته څوک هم نه وي میلاو شوي. خپله لور غېږې کې والي او ډاکټر ته لاړ شي خو دا ډېر زیات لیټ شوي وي او ډاکټران دې ته وایي چې ته سبا ته راشه. خو بیا دا ډاکټران رضا شي او دې ته علاج چالو کړي. بیا د دې لور دې ته یوه کیسه هم شروع کړي. خو سرکس دې ته خپله کیسه شروع کړي ورته وایي چې یو سړی وي چې په سمندر کې جال لړه کړي او هغې ته یو ښایسته غوندې جنۍ په جال کې راګیره شي. اني یې تپوس کوي چې هغه جنۍ خو یوه کارټون کې کار کوي که هغه ده او که نه کم چې دا یو روزانه کارټونان په ټي وي باندې ګوري. اني ورته وایي چې سر کې نومي یو کارټونه ده چې هغه خپل کوټ په ځمکه کې خاښه کړي نو 7 کالو پورې هغه ژوندی اوسېدی شي. الان کې دا خپلې کهاني نه ډېر زیاته متاثره وي او بیا دې لور ډېر په غور سره د پلار کیسه اوري. خو سرکس دغه کیسه په نیمایي کې پاتې شي او د دې لور ته دغه کیسه بالکل هم خوښه نه شي. زه دا راولي او په ویلچیر کې کینې کوم مني چې انه ډېر زیاته خوشحاله شي. دا واپس خپله لور کور ته راولي او د دې چې کومه ښځه وي هغه اوس هم د سره په اخلاقو باندې خبرې نه کوي. د دې دا ښځه شراب هم ډېر څکي. بله ورځ موږ ګورو چې سرکس هغه جنۍ سره میلاوېدلو ته لاړ شي او نن دې یو بل سره ډېرې زیاتې خبرې وکړي. لږ ساعت پس سرکس هلته کې خپله کښتۍ راولي او میان نیولو لپاره سمندر ته ځي او دا جنۍ ورته وایي چې زه هم تا سره په دغه کښتۍ کې لاړه شم. سرکس دې ته وایي چې په سمندر کې به نور هم میان والا راغلي وي او هلته کې به ډېر زیات خلک وي او ته ما سره نه شي تللی. خو دغه جنۍ ډېر زیات عزت وکړي او سرکس سره په کښتۍ کې هلته کې لاړه شي. سرکس چې کله هلته کې سمندر ته فیشنګ ته لاړ شي نو هغه دې نه تپوس وکړي چې تا له څه یاد راغو او که نه ستاسو نوم دی نو هغه دې ته وایي چې زما اونټي نوم دی. اونټي نه لیکي او ګانا سټارټ کړي او بیا له سرکس په جړ کې غټ غټ میان هم ونغړېږي او د دې بیډ لک اوس په ګوډ لک کې بدل شي. سرکس ورته وایي چې ته ما سره روزانه ځه چې موږ میان نیسو او زه به تا ته په دغه میانو کې لږې ډېرې پیسې هم درکوم. اونټي نه غواړي چې خلکو سره ملاقات وکړي خو سرکس ورته وایي چې ته خو ما سره میلاویږي. خو دا جنۍ ورته وایي چې ته اوس ما منې ښه لګېږي. په دغه جواب باندې سرکس ډېر زیات خوشحاله شي او دا بیا ښار ته لاړ شي او هلته کې څه جامې اونټي لپاره په یو دوکان کې اخلي. سرکس ته د دغه جنۍ سایز معلوم نه وي او بیا د هلته کې یو جنۍ وي چې په دوکان کې ورته وایي چې خپل سایز کپړې ماته ته راکړه او دلته کې موجوده لږې ډېرې کپړې هم پټې کړي او بیا د هلته نه لاړ شي. سرکس واپس خپلې لور ته راځي او کومه کیسه چې ورته دې په نیمایي کې پرې اغوستې وي هغه ورته یو ځل بیا سټارټ کوي او ورته ووایي چې کومه جنۍ چې له اوبو نه راوتې وه هغه یو جادوګره جنۍ وي. سرکس ورته وایي چې هغه جنۍ ډېره ښه ګانه وایي او د سمندر نه ډېر زیات میان روکاږي. خو دغه ماشوم هم ورته له هغه کارټوني کیسه شروع کړي. لږ ساعت چې دا خپلې لور سره په ځنګل کې تېر کړي دا واپس خپل کور ته راشي او کومې کپړې چې دې د ښار نه هغه جنۍ لپاره راوړې وي دې ته یې ورکړي. سرکس دې نه تپوس وکړي چې ستا څو ورځو لپاره یې په دغه کور کې چې ما سره به اوسېږي. خو دغه جنۍ ورته جواب ورکړي چې ستا د څو ورځو اراده ده ما په دغه کور کې ساتلو ته. هغه ورته وایي چې زه خو غواړم چې ټوله زندګي ما سره په دغه کور کې تېره کړي. په دغه جواب باندې دا جنۍ هم ډېره زیاته مسکۍ او خوشحاله شي. دا ځي او کتابونه له سټورۍ پړاووي. بل خواته موږ سرکس ګورو چې په یو چرچ کې راغلی وي او نن دلته پروګرام وي. سرکس به پخوا ډېر زیات شراب څښلو خو 2 کاله مخکې دې دغه شراب پرې اغوستي دي. سرکس دغه سړي ته ووایي چې ما یو دوکان نه غلا کړې ده او د دغه جنۍ باره کې هم دې ته معلومات ورکړي. دغه پریسټ هم ډېر زیات حیرانه شي او سرکس ته ووایي چې ما هر بار د دغه کهانۍ نه اپډیټ کوه چې زه معلومیږم چې ته څه وې. یوه ورځ دې لور په چیر کې کیني او د پلار کور ته راشي او د هلته کې هغه جنۍ هم وګوري. د دې لور ته پته و چې زما پلار ما نه څه پټوي ځکه خو دغه معلومات کولو لپاره د پلار کور ته راغلی وي. تو چې خپل میجک باندې ته ما سمولی شي او ما ته پته چې داسې یو کوټ دی او تا که هغه کوټ په ځمکه کې ښخ کړو نو ته 7 کاله نور هم ژوند کولی شي.
اونټین ته پته نه لګي چې دغه ماشوم له کم کوټ ولسه باره کې مانه تپوسونه او ماته کیسه کوي. اني ماشوم ډېر زیاتې خبرې کوي ځکه خو دا بل خزه دي ته هیڅ هم جواب نه ورکوي او دا اګنور کوي. بل خو ته موږ سرکس ګورو چې یو کتاب پړاولو لپاره یو لایبرری ته راغلی وي او لاغي په تلاش کې وي. سرکس ته په دغه جنې باندې شک وي چې دغه جنې له بلې دنیا نه زموږ دنیا ته راغلې ده. اني مرګري چې کله د دې د نوې چیر ګوري نو هغه دې پسې مسخري او مزاق کوي. یو جنې خو دې په ویلچر کې کینی او لوبو من سره راشي او پسې کوشي او الته کې ویلچر وته پریدي. خدا ماشوم دې ته هیڅ هم نه وي او چوپچاپ لاړ شي. بل خو ته مو یو سړی ګورو چې لونټین په تلاش کې دغه کلیته راغلی وي. بل از موږ چې سرکس بیا دغه جری په کشته کې کینی او فیشینګ لپاره سمندر ته لاړ شي او دلته کې اونټین ته هم دغه کشته چلولو چل ورخایي. دې دوانه یو بل سره اوس ډیر زیات بلدیږي او یو بل خوخوي او دغه جنې یو ځل بیا د کې غانه چلو کې ول سرکس په جال کې ډیر زیات میان هم ونغليږي. کې سګارز د سرکس کشته ته راشي په کوم باندې چې سرکس منډه کې دغه جنې یو کونه کې پټکی دغه ګارد شي په دغه کشته کې ډیر زیات میان وګوري نو هغه هم ډیر حیران شي. کله دا کسان چې الته کې چیکینګ وکړي نو الته کې پټه یو جنې هم دوی ته راښکاره شي. هغه نه پس دا سرکس ډیر زیات تاسو او سوالونه هم شروع کی. سرکس او توي چوري په یو کشته کې جنې ساتل یو جرم دی په کوم باندې دا ګارډز غلی شي. خو سرکس اوس ویرو دی او د ته پته ولګي چې دا جنې په باره کې ووس ټول خار ته هم معلومات وشي. دغه کله ډیر زیات ورکوټي وي او وړې وړې خبرې هم ډیر زر مخه ته راښکاره شي. سرکس دې دوه جن پسته به خلک ستا باره کې خبر شي او ته نه پسته ما پټېږي او منځلې هم تر شو دغه شانتي به تا جنې منځلې هم تر شو خلک وګوري دا جنې فکر کوي چې ډیر زیات بدرنګ خو سرکس د وجه ته ډیر زیات خسته جنې هغه نه پسته دې لور هم راشي او دا دوانه وګوري دی یو دکان ته لړ شي. ولې چې سرکس دې ته کمی جامې راوړي وي هغه به دې باندې لنډې وي. دغه جنې اوس خسته کپڑے اچي او د دې لور هم د فکر کوي چې دغه جنې له بلې دنیا نه راغلي دا او هغه دنیا خلک خسته کپڑے اغوندي. دا جنې فکر کوي چې دا سمندر نه راوتی دا یو ورځ دې دوانه په سمندر کې لامبي او دا جنې د دې لور ته لمبا چل خای. دوران کې دا جنې په وبو کې لاندې سوا خبر ته روکاږي. دا جنې وته وي دا ستا یو کوټ ته ورسې لاړ شو دا کوټ بلانه بزمکه کې خاخ کو هغه نه پس وو کالو پورې ته دغه دنیا کې اوسېدې شي. اونټین راشي او دغه واخه پزماکه کې خاخ کې به دغه جنې دینه له خاون باره کې معلومات وکي او موږ ته پته لګي چې هغه سړی د اونټین خاون دی. یو ورځ موږ چې په دغه خار کې څه فنکشن وي او ته کې د دې خاون هم راغلی وي او دغه ماشوم غواړي چې د جنې پاور وګوري او هغه لپاره دا په سمندر کې ځان ور لړکی. اونټین رامنډه کې او بو کې ټوبوخي او دغه ماشوم الته کې بچ کی او دغه جنې خاون هم دا وګوري خو سرکس چې کله خپل لورکوټ راوړي نو د خزه په دې باندې رضایت غوسی وکي. ولې دا فکر کوي چې نوې جنې په وجه دا خپل لور باندې خیال نه ساتي او ځکه دا وبو کې پرې وته. کله چې دوه کور ته راشي نو دا جنې وته چې ستا خپل نوم سره کیوسته او اخر ولې تا خلک سرکس وای. دا دوی چې په خوا ما په سرکس کې کار کول ځکه خلک ما د سرکس وي خو نه پس ما په سرکس کې کاربن کوم ما په خوا ډیر شراب هم سکلو. سرکس او خپل یو کیسه هم وکړي چې واش پازه او زما خزه ډیر ځات نشه کی او زما لور په ځمکه باندې پرتا و او هغه ورځ نه پس ما شراب پرې وغوسو چې د خپل لور فکر او خیال وکړ. دلته دا دوه ډیر ځات ایموشن شي او یو بل سیمینو شي هغه نه پس دا سړی راشي او په چرچ کې هغه پادری ته ټوله کې سوق بل خو ته موږ لونټین خاون ګورو چې سرکس ته راشي او هغه نه هغه باره کې معلومات مخالي خو دې ته هغه سه هم نو هغه نه پس دا سړی ډایرکټ لاغه کوړ ته هم راشي. عیني له شاته دروازې باندې وتختی یو عین پس دا سړی راشي او اونټین را پیدا کی هغه دې ته چې کاش چې زستا د لور دغه بیماری ټکم او هغه یو ځل بیا جوړه کم. بل خو ته موږ لاغه خزه او لور ګورو چې ګاډي کې را روان وي خو دې اکسیډنټ وشي. دغه سړی خو د کې مرشي خو بل خو دغه ماشوم او لاغه مور هسپتال ته راولي. اونټین او سرکس هم دلته کې راشي خو موږ وګورو چې لاغه سړی کډنی دې ماشوم سره میچ کیږي. اني ته دغه ګورده هم ملوشي او د جنې هم ډیر ځته خوشاله شي. بل اوس دا د خزه داسې محسوس کوي چې زما د وجه دغه اکسیډنټ شوی دی او دغه ماشوم مستا په حواله باندې شو خو خزه دوی چې دغه جنې به ته شړې د دې خاوند خدا خبره ومني او بل ورځ دا جنې الته کې پریدي او لاړ شي. کم ځنې چې دغه جنې پیله راوړې خو بل ورځ چې هغه پادری کله دا سړی ډیر په غم کې وګوري نو هغه ته چې لاړ شي او هغه جنې ځل بیا راول او سرکس هم لاړ شي او هغه جنې پسې لاړ شي. دغه جنې ته خپل کې سوګي چې په رومانیا کې وځو اوسېدم او یو ډرګ ډیلر و چې هغه په ما باندې ډرګز خرڅولو. خو یو ورځ پولیس والا موږ ونیولو خو زما خاوند ماته ډیر ځت پاوډر راکړی و چې دا په بو کې دنه و تخته دې کوټ راځي نو دې خاوند راغلی او هغه سه بل سړی هم چونټین ته تماچا ونیسي او هغه ډرګز ته غواړي. اني په منډه لاړ شي او هغه واخه ازمګي نه روکاږي بای کې ډرګز کی وی خو باغې کې هغه ډرګز وس نه وي ولې چې اني تلې و او هغه بل ځکه پټ کړی وي
چې یې په دغه دنیا باندې ژوندۍ تیر کی خو په اخر کې دا جنې دغه ډرګ ډیلر ته ډرګز ورکی او خپل خاوند ته په بو کې دی کور کی ولی چې هغه یو بد سړی وو بد کارونه به کولو اونټین د بل ملک نه راغلی وی ځکه خو پولیس دا ونیسي او واپس خپل ملک رومانیا ته ډیپورټ کوي خو سرکس لاړ شي او دغه جنې سره واده وکي او په خپل ملک کې ساره کی او زموږ فلم هم دلته کې ختم